السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې لسټور به تر کوو غیس ملګرو نن ته ډېره یو خوندوره ویډیو وړاندې کوم چې طریقه د پرګم تاسو نه په خورا د نه هیلېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بین خان او پار مایک کړئ تر څو زما هر نوې ویډیو تاسو زه درسي ملګرو. تاسو کې تاسو ته یو څو سیټینګونه درخوایم ملګرو. لومړی به تاسو داسې کار کوئ چې واتساپ به خلاص کړئ ملګرو. تاسو ګورئ د واتساپ به خلاص کړئ ملګرو. تاسو چې واتساپ کله خلاص کړئ ملګرو تاسو ګورئ ورته چاته چې تاسو لیکنه لیکئ نو دغسې ښایسته سټایل لیکنې څنګه ولګئ پاس غټه توره پنډه لیکنه پسې بیا همداسې کرښې والا پاس منځ کې چې کرښه راغلي پسې بیا کږه لیکنه همداسې ملګرو. دغه درې لیکنې تاسو ته زه په ویډیو کې وښایم ملګرو. ویډیو تر پایه ګوره سکیپ کوئ ملګرو. تاسو ته دغه غونډې لیکنې دا درې واړه زه وښایم چې څنګه منځ کې د لیکنې کرښه وکړو او څنګه پنډه یعنې غټه لیکنه وکړو بې له اپلیکیشن څخه ملګرو. خاص په ساده کیبورډ کې ملګرو. تاسو ګورئ تاسو ته دا لیکنې چل درښیم. لومړی توره غټه لیکنه پنډه ملګرو. تاسو ورسره ستوري علامه ووهئ بیا چې پسې یو څه ولیکئ ملګرو. زه پسې لیکم افغانستان. دې پسې به بیا تاسو بیا هم دا ستوري علامه ووهئ شاته ملګرو. ګورئ دغه لیکنه پنډه غټه توره شوه ډبله مضبوطه لیکنه شوه ملګرو. تاسو ګورئ دغسې تاسو زه وښایم چې ډېره اوږده لیکنه وکړئ همدغسې توره پنډه غټه نو څنګه هغه وکړئ ملګرو. هغه هم تاسو ته اوس وښایم ملګرو. تاسو به لومړی دغه ستوري علامه پسې ووهئ بیا به پسې لیکنه وکړئ چې هر څه لیکئ ملګرو. منځ کې به تاسو چې فاصلې علامه کله راتله فاصلې علامه تاسو به فاصله نه ورکوئ. تاسو به یوه لیکه کرښه غوندې ورکوئ منځ کې چې دا سره ونښلي ملګرو. که مو ورسره فاصله ورکړه نو بیا دا نه تورېږي نه پنډېږي ملګرو. غټه لیکنه نه راځي. تاسو بیا پسې لیکنه وکړئ همداسې فاصله راتله بیا به منځ کې هسې لیکه ورکوئ ملګرو. دې څخه وروسته به تاسو بیا اخر کې دغه ستوری ورکړئ او تاسو ته به اوږده غټه پنډه مضبوطه لیکنه وشي ملګرو دغه طریقه باندې. تاسو ګورئ تاسو به بیا دغسې لیکنه وکړئ ملګرو. ګوره ملګرو تاسو توره چې پسې ورکړه تاسو ته ګوره لیکنه غټه توره لیکنه وشوه ملګرو. نه هشته ورته او نه چې ورته شته ملګرو. ګورئ خاص او خاص همداسې ساده ولیکل شو ملګرو. تاسو پښتو لیکنې هم داسې کولی شئ. ما ورته انګلیش هغه وکړه. تاسو په همدې طریقه پښتو لیکنې هم کولی شئ ملګرو. تاسو ته دې پسې زه هغه لیکنه وښیم چې منځ کې کرښه راشي ملګرو. دغه لیکنه تاسو ته وښیم چې څنګه منځ کې د لیکنې منځ کې کرښه تېره کړو ملګرو. ګوره تاسو به دغه حمزه غوندې لیکنه اول سر کې ورته وکړئ ملګرو. ګوره ورته لیکنې پسې وروسته به تاسو فاصله به نه ورکوئ لیکنې منځ کې ملګرو. بیا به تاسو همدغه کاږه کرښه غوندې پرېږدئ. ګورئ ملګرو منځ کې چې کرښه راته څه ولیده تاسو یې دغسې ښایسته سټایلي لیکنې وکړئ بې له اپلیکیشن او په همدې ساده کیبورډ کې ملګرو. ګورئ اوس دې لیکنې منځ کې کرښه له د پښتو خط هم داسې کولی شئ تاسو ملګرو. دې پسې تاسو ملګرو زه دا کږه لیکنه وښیم چې څنګه په یو څنګ لیکنه کږه شي ملګرو. تاسو به راشئ لومړی دغه کرښه غوندې نه دا به لومړی سر کې ورته خوشې کړئ ملګرو. تاسو ګورئ چې لیکنه مو وکړئ منځ کې فاصله مو ورکوئ. سراسر لیکنه مو چې وکړه ملګرو تاسو به بیا هم د کرښه غوندې پسې ورکړئ ملګرو. دې پسې ګورئ لیکنه کږه غوندې شوه یو څنګ مه یې کږه شوه ملګرو. دغه سټایلي لیکنه ولیکل شوه ملګرو. په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه درې وړه لیکنې ځان ته وکړئ ملګرو. ملګرو تاسو ته به زه دغسې یوه ښایسته او خوندورې ویډیوګانې وړاندې کوم ملګرو. تاسو زما ویډیوګانې ګورئ ملګرو او نور ملګرو سره هم شریک کوئ ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوي نو زما یوټیوب چینل سره ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بین خان او پال باندې کلیک کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو زه در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.